آیا تاسو موبایل خو هیک شوی نه دی؟ که تاسو هم انډراید موبایل استعمالوئ نو تاسو خپل موبایل خامخا چک کړئ چې تاسو موبایل خو هیک شوی نه دی. یو څو طریقې دي زه درته ښیم، په دې طریقه باندې تاسو خپل موبایل چک کولی شئ چې تاسو موبایل خو هیک شوی نه دی. دا چې تاسو دا چک کړئ چې تاسو کال چې کوم دی دا فارورډ شوی نه دی، بلکې بل نمبر ته تاسو کوم کال فارورډ شوی نه دی. تاسو چاته کال کوئ اسنه چې دا کال بل څوک هم اوري، تاسو دا چک کړئ. بیا که چېرته تاسو کال فارورډ شوی بل چاته، دا تاسو ختمولی څنګه شئ، دا هم تاسو ضروري چک کړئ. او دریم نمبر دا دی چې تاسو موبایل کې څه داسې اپلیکیشن خو نشته چې هغه تاسو په سکرین باندې هاید وي، تاسو سکرین کې نه ښکاري او تاسو په بیک ګراوند کې کار کوي، تاسو ډیټا لیکېدی شي د هغې د وجې نه، یا تاسو د موبایل په سکرین باندې مختلف قسم ایډز راتلی شي بار بار او دغه اپلیکیشن تاسو ته نه ښکاري، تاسو ډېر زیات تنګ راغلی. نو دا درته هم ښیم چې تاسو موبایل کې څه هیډن ایپس خو نشته چې هغه تاسو د موبایل په سکرین باندې نه ښکاري. اوس که یې پکې نو دغه بیا موږ ډیلیټ کولی څنګه شو، دغه معلومولی څنګه شو. نو زه موبایل سکرین طرف ته او دا ټولې طریقې درته ون بای ون ښیم، پوهه کوم هم پې تاسو خپل موبایل چک کړئ چېرته دا خو هیک شوی نه دی. ادینه مخکې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ، او که تاسو ویډیو خوښه راغلی نو په کمنټ کې ډن خامخا ولیکئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته، زما موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. د ټول اول تاسو دا چک کړئ چې آیا تاسو کال چې کوم دی بل نمبر ته فارورډ شوی نه دی. دا اوس موږ څنګه چک کولی شو؟ په خپل موبایل کې تاسو ډایل پیډ ته راشئ. کله هم تاسو ډایل پیډ ته راشئ، په خپل ډایل پیډ کې تاسو سرچ کړئ #67#. کله تاسو دا سرچ کوئ تاسو به سکرین باندې ښکاري هم، تاسو به راوړئ چې کال فارورډینګ دا پېشتری که نشته. که کال فارورډینګ پې آن هغې ته مخامخ نمبر هم لیکلی کم نمبر ته چې کال فارورډ کېږي. د دې نه علاوه تاسو به ښایي چې وایس فارورډینګ دا هم نه دی، زما په دې کې نه دی. که تاسو لیدئ هغې ته بیا لیکلی چې او شته دی ورته ډیټا یا فکس اس ام اس فارورډینګ، دغه شانتې لاندې نور هم دي. نو که ستاسو دا اوس کال فارورډینګ آني یا وایس فارورډینګ آني یا دغه شانې اس ام اس فارورډینګ آني، نو اوس دا موږ بندولی څنګه شو؟ د هغې دپاره تاسو واپس بیا ډایل پیډ ته راشئ، په ډایل پیډ کې تاسو سرچ کوئ #21#. کله هم تاسو #21# سرچ کوئ نو تاسو به راوړئ چې تاسو کوم کال فارورډینګ دی یا اس ام اس فارورډینګ دی، وایس فارورډینګ دی، دا بند شو. که #21# نه پس تاسو بیا هم کال فارورډینګ ته مخامخ نمبر رړئ یا تاسو رړئ چې او فارورډ شوی دی، دا به بیا نه شوی ځکه تاسو دا کوډ ډایل کو، دا به سره کنیکشن ختم شوی. خو بیا تاسو صرف رړئ هفته دوه پس دا بیا واپس ختم شي. اوس دویم نمبر، آیا زموږ موبایل کې څه داسې اپلیکیشنز خو نشته چې هغه زموږ موبایل ته نقصان را رسوي؟ مطلب زموږ د موبایل په سکرین باندې نه ښکاري، په بیک ګراوند کې کار کوي، زموږ ډیټا د هغې د وجې نه لیک کېدی شي یا د هغې د وجې نه زموږ موبایل په سکرین باندې ایډز راتلی شي. دغه اپلیکیشنز موږ څنګه معلومولی شو؟ راځئ چې دا طریقه درته وښیم. دې لپاره موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. هغه اپلیکیشن موږ ته دا ښایي چې زموږ موبایل کې هیډن ایپس څومره دي او دغه به بیا موږ د هغه ځای نه ډیلیټ کولی هم شو. کوم اپلیکیشن دی او څنګه یې ډاونلوډ کولی شو؟ هغې لپاره تاسو کروم براوزر ته یا بل براوزر ته په خپل موبایل کې لاړ شئ او سرچ کړئ پکې wiki.apk.com. څنګه تاسو به سکرین ښکاري همدغه شی تاسو سرچ کړئ. کله تاسو دا سرچ کړئ تاسو به دغه شی ویب سایټ اوپن شي. سرچ بار دی، په سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ هیډن ایپس. کله پکې تاسو هیډن ایپ سرچ کړئ تاسو به دا پوسټ شو شي، دا پوسټ تاسو اوپن کړئ. کله تاسو دا پوسټ اوپن کړئ تاسو به دا شی ارټیکل شو شي، او تاسو به اخر وخت لاړ شئ دلته کې لیکلی ډاونلوډ ایپ. تاسو به ډاونلوډ ایپ باندې کلیک کړئ، دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ، څومره پرمیشنز درنه غواړي ورته تاسو الاو کړئ. بیا به تاسو دا شی انټرفیس شو شي، دلته کې لیکل دی سکین هیډن ایپس. تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا به سرچینګ شروع کړي. کله سرچینګ کمپلیټ شي دلته کې به تاسو راوړئ چې هیډن ایپس څومره دي. نو زما په موبایل کې 0 دي. بیا سیسټم ایپس دی، بیا انسټالډ ایپس دی. کوم چې تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړي هغه انسټالډ ایپس دي. کوم سیسټم ایپس دي کوم چې تیار راغلي په موبایل کې تاسو به دا ټول شو کی. اوس کې هیډن ایپس تاسو ته مخامخ 1 2 3 شو کی، نو تاسو پوه شئ زموږ موبایل کې هیډن ایپس شته دي. اوس زمانې ته 0 لیکلی زما په موبایل کې نشته دی. نو که تاسو پرې کې هیډن ایپس وي تاسو به راوړئ چې څومره پکې 1 2 3 به لیکلی چې څومره مو هغومره پکې. تاسو یې بیا ډیلیټ کولی څنګه شئ؟ تاسو پر هیډن ایپس باندې کلیک کړئ. کله به تاسو کلیک کړئ تاسو دغه هیډن ایپس شو شي، تاسو بیا دې نه ډیلیټ کولی شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو د خپل موبایل خیال ساتلی شئ، خپل کال فارورډینګ هم چک کولی شئ، بندولی هم شئ. دې سره سره تاسو هیډن ایپس هم که تاسو موبایل کې په سکرین نه ښکاري هغه معلومولی شئ او که یې ډیلیټ کولی څنګه شو. هم په دې طریقه باندې تاسو د خپل موبایل خیال ساتلی شئ. دا وه نننۍ ویډیو. دغه شان انفارمیټیو ویډیو زه روزانه ښیږم. که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ. الله حافظ.